محمدي صاحب ډېر وخت شو چې په سکرین باندې نه مینوال ډېره پوښتنه کوي څه سوال جواب ورته لري کنه چې ته ولې په سکرین نه کله به راګرځې ډېر خلک منتظر دي. مزه صاحب کوشش کو خپل تمرینات کو ان شاء الله چې یعنی په زړه د هغه وخت مطمئن یاد وي چې په سکرین باندې راتلې د خلکو په ذهن کې وي د خلکو پر هغه کې خو څه بدلون نه راغلی هغه فکري لحاظ باندې هغه د خلکو خپل دغه دی سو د خپل معاملې د الله سره موږ خپل کوشش کوو چې خپل تمرینات وکړو چې څه غلطیان هم دي چې څه مشکلات لرم. شهزاد محمدي چا لري کړی ولې نه راځي کله به راځي هغوی تا سره کار ده تا غواړي ستا کرکټ غواړي ستا غږ غواړي چې وکټ کیپینګ کې په لوبغاړو باندې کوي. عام مینوالو ته همدغه هغه دی چې دواګانې کوو ان شاء الله هم د دې خلکو په دواګانو کېږي هم د دوی په سپورټ کېږي. موږ مخکې چې لوبې کړي هم د دې خلکو دواګانې او سپورټ راسره چې افغانستان ته لوبې ګټلې ان شاء الله بیا به یو وارې راسو بیا به یو خبر مې درنه اورېدلې په ځان ته مجلس کې ټول نه ډېر دروغ وایي دا وکټ ساتونکي وایي بالکل وکټ کیپر او چې زیات روزن په دې بیا کله چې تا سره ګپ لګي تا باندې ګپ لګي بیا زغم لري. بالکل لرم هغه داسې څوک نشته چې په ما باندې ډېر ګپ ولګي یو وار نیمه ولګي خو بیا هغه ته معلومات دي چې دا سفر سره آشنا نه لومړی ځلي په دې بولډینګ پاس کې همدې سفر کې چې هغه راته ووایه داسې ډېر دنیا موږ سره تاسو ته معلومات دي سمیع الله شینواري چې هغه دنیا هر یو شی ویری پاسپورټ د هغه نه ویریږي موبایل د هغه نه ویریږي جالبه خطره خو راته ووایه چې دغه سفرونو چې چېرته تللي یې سفر کې داسې څه چې هغه چا ډېره نه اورېدلي ټول تقریبا شپږ اته نفر وو چې موږ روان وو باره ډوډۍ ته غرمې ټیم و ډوډۍ ته روان یو په سکاټلینډ کې په سړک باندې ګرځو نو همکار صاحب ته سړي زنګ راوویو چې همکار صاحب چېرته لوبغاړي کوم موږ ټول ته په انتظار یو. همکار صاحب ورته او بخښه ډېر زیات هلکان خو ډېر ستړي دي دا ټول ویده دي او یو هم نشي راباسېدی سفر یې کړی دا دی هغه دی. محمدي صاحب وروستی پیغام به ستا څه وي؟ سلام او مینه ستړي مه سئ هرکلی درته وایم د اتلانو سره د مرکو په لړ کې نن د ملي ستوري شهزاد محمدي سره یو لنډ مجلس او بنډار لرو او په دې له ستاسو هم خوښ شي دا بنډار تر پایه پورې سره پاتې سئ ورسره ویې ګورئ. محمدي صاحب ستړی مه سئ هرکلی درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم مننه کور ودان او الله دې عزت وکړو. ډېره مننه. محمدي صاحب ډېر وخت شو چې په سکرین باندې نه مینوال ډېره پوښتنه کوي څه سوال جواب ورته لري کنه چې ته ولې په سکرین نه کله به راګرځې ډېر خلک منتظر دي. مزه صاحب کوشش کو خپل تمرینات کو ان شاء الله چې صد الله رضی هغه به کېږي موږ خپل کوشش کو ان شاء الله زر به راستون شو. دا و چې څلور ورځنۍ سیالۍ روانېدو په حالت کې د دې لپاره پوره چمتووالی مو نیولی ذهني او نور چمتووالی الحمدلله بالکل دې دپاره مې ښه تمرینات کړي دي نن هم موږ ښه تمرین وکړو سبا موږ لرو بیا د هغې نه 2 ورځې وروسته موږ لوبه ده انشاءالله موږ به د ښه آماده یو. یعنې په زړه د هغه وخت مطمئن یاد وي چې په سکرین باندې راتلې د خلکو په ذهن کې وي د خلکو پر هغه کې خو څه بدلون نه ده راغلی هغه فکري لحاظ باندې هغه د خلکو خپل دغه دی څه دی خپله معاملې د الله سره موږ خپل کوشش کوو چې خپل تمرینات وکړو چې څه غلطیان هم دي چې څه مشکلات لرم خپل فټنس کې یا زما په بیټینګ کې څه دغه په هغې باندې خپل کار کوم نور هر څه چې کېږي هغه الله کوي انسان هېڅ نشي کولی. محمدي صاحب د عامو مینوالو لپاره لکه یو خاص پیغام که ستا چې هغوی ښه ډاډه سي چې عام مینوال نور په اداره باندې نه غږېږو په عام مینوالو باندې ځکه هغوی دا نه ګوري چې شهزاد محمدي چا لرې کړی ولې نه راځي کله به راځي هغوی تا سره کار ده تا غواړي ستا کرکټ غواړي ستا غږ غواړي چې وکټ کیپینګ کې په لوبغاړو باندې کوي. عام مینوالو ته همدغه هغه دی چې دواګانې کوو انشاءالله هم د دې خلکو په دواګانو کېږي هم د دوی په سپورټ کېږي. موږ مخکې چې لوبې کړي هم د دې خلکو دواګانې او سپورټ راسره چې افغانستان ته لوبې ګټلې انشاءالله بیا به یو وارې راسو بیا به راسو داسې ډېر لوبغاړي دي چې ټیم نه وځي خپل خواري محنت وکړي بېرته راځي نو زما هغه سټیج کې مې انشاءالله چې خپل کوشش کوم. ډېره ښه ده. یو خبر مې درنه اورېدلې په ځان ته مجلس کې ټول نه ډېر دروغ وایي دا وکټ ساتونکي وایي چې ښه بال نه یم وایي چې ورته وایي چې ګډ بال ډېر ښه د دې وجه څه شي؟ بالکل وکټ کیپر او چې زیات روزن په دې ما خو تاسو مخکې مو ویلی شي دغه کا بالر هر رقم بالو کې موږ مجبور یو چې موږ هغه تشویق کوو هغه ته چې ښه بال دی ښه بال دی که ښه بال نه وي که وایټ وکړي که پولټاس وکړي نو موږ هغه ډاډه کولو لپاره موږ ورته شابه هېڅ خبر نه چې ډېر ښه بال و ډېر ښه بال و نو زه الله دې به زموږ د ګناهونه معاف کړي. نو
او سره له دې چې هغه بال دومره ښه نه وي ته ته معلومات کېږي چې هغه غلط ذکر راغلی بالکل همدې شي اکثر هغوی هم د کسته نه کوي خو داسې یو غلط بال دې وشي یا وایټ وکړي یا نو بال وکړي خو موږ کار دا راشي موږ یې سپورټ کړو موږ یې تشویق کړو نو موږ یې شاته نه غږ کړو چې شابه شابه هېڅ خبره نشته دی بیا به وکړي نو خیر لږ ډېر دروغ ویل کېږي پروا نه کوي ښه محمدي صاحب یو بله موضوع دا څو ورځې زما لوبغاړو سره ډېرې ښې مرکې اوس زه یوازې دوستانه مرکې کول غواړم په ډېرو هغه مسایلو نه غږېږم چې هغه د سپړلو وړ وي ځکه اړتیا نشته محمدي صاحب دغه ملي لوبغاړي مطلق تا داسې یادوي چې زه یې د موږ د مجلس مالګه ده او سنی په هغه سفر کې خندا مینه محبت ټوکې ټکالې نه وي د دې یو څه اثبات خو به کوې که نه چې هو همداسې ده امازه صاحب موږ کوشش کوو ګوره په کرکټ کې چې د خلکو مینوال ته دا معلومات نشته دی که زموږ د څلور ورځو لوبې وي یعنې ټیسټ لوبې یا پنځو ورځو کې نو په هغه کې ټول ورځ موږ په تکلیفونو کې وو په منډې وو په میدان کې ذهني فشار لرو چې آوټ نه شو یا به د مخالف لوبغاړي سره کم آوټ کړو نو دې کې زه کوشش کوم چې دا څومره فشار دی د لوبغاړو نه لرې کولو دپاره زه کوشش کوم چې داسې یو خبره یا داسې یو کار وکړو چې دوی سره وخاندي خوشحاله شي چې دا ماغزه یې ورسره لږ ریلیکس شي نور داسې دغه نشته دی او دا مجلس کې کینو بیا انډیوالانو بیا یو بل تنګون هغې کې زه لږ شانتې تیز یم داسې کوم ملګري باندې ډاډه ډېر ورځي په ټولو باندې داسې یو هم نشته دی چې هغې هغوی دې په خوی باندې پوه دي چې دی ټول پوه دي ماشاءالله زموږ لکان ډېر خلکان دي ټول په خوی باندې پوه دي پوهېږي چې دی ګپ لګوي زموږ دپاره کوي نو داسې څه مشکل نشته چا سره بیا کله چې تا سره ګپ لګوي تا باندې ګپ لګوي بیا زغم لري بالکل یې لرم خو داسې څوک نشته چې په ما باندې ډېر ګپ ولګوي یو وار نیم یې ولګوي خو بیا هغه ته معلومات دي چې دا خو د مچو جاله چې یو وار یې راوشي بیا یې نه پرېږدي نو کوشش کوي بس هغې د زه کومه خبره کوم خاندي صرف راته بېچارهګان نو ټول زموږ ډېر خلکان ټول ښه ګپیان دي ښه داسې جالبې خاطرې سره به مقصد وایي په سفرونو کې چې هلکان د میدانوۍ کې سفر سره اشنا نه وي لومړی ځلي په دې بولډنګ پاس کې همداسې سفر کې چې هغه راته ووایه داسې ډېر دنیا موږ سره شي موږ سره تاسو ته معلومات د سمیع الله شینواري چې هغه دنیا هر یو شی ویروي پاسپورټ د هغه نه ویرېږي موبایل د هغه نه ویرېږي پوره هینډ بیګ ته ویري موږ چې میچ ته ځو کله کله د میچ کټ هم ویري هغه چې کله تور ته ځي ځان سره دوه درې جوړ جرابې وړي چې راځي لس دولس راوړي چې میدان ته لاړ شي الله مانه خو جرابې پاتې شي جوړ راکړئ په دې کې هغه ځان چې راځي لس دولس ځان سره نور هم راوړي او کله کله هغه هم میدانوۍ کې په هلکانو باندې سخته شوخي کوي ګپ ورباندې جوړوي کوشش کوي خو نشي کولی هغه بېچاره نه غلطیږي هر وخت هر یو شي نه نمبر یې تا ورنه وړي دی دې کې شک نشته مستانه ژوند د ماشاءالله همدغه تاسو د لوبډلې یو ښه والی دا محمدي صاحب هغه وخت کې چې ډېر زیات د هلکان سره فرینډلی وو ډېر دوستانه ورسره اوس هلکان نوي دي هغه مینه او جذبه هم پکې نه ده پاتې یوازې کار سره کاري خو تاسو لکه د یو کورنۍ د غړو محمدي صاحب داسې دی چې موږ پخواني لوبغاړي چې موږ وخت د سره ټول سره یو ځای وو اوس زیات تر ځوان لوبغاړي راغلي یو بل سره ډېر نږدې نه پېژني وخت به لګېږي انشاءالله دوی به هم بیا هماغه رقم چې څنګه چې موږ وو موږ چې موږ ټول زاړه لوبغاړو 10 کالو نه چا 15 کالو نه چا 6 کالو نه په یو ځای لوبه کول موږ د یو بل خوی باندې پوهېدو چې کوم سړی په کوم شي خفه کېږي په کوم باندې غوسه کېږي په کوم خوشحالېږي په هغه شی نه موږ پوهېدو نو موږ سره خپلو کې ډېر ښه جوړ وو انشاءالله امید دی د الله نه به سوال کوو چې دا هلکان هم سره خپلو کې جوړ شي او دوی یو بل سره ګپ شپ جوړ شي نو انشاءالله دی به هم ما زموږ غونډه کېږي ډېره ښه ده یو جالبه خاطره خو راته ووایه د دغه سفرونو چې چېرته تللي یې سفر کې داسې څه چې هغه چا ډېره نه یې اورېدلي ولا داسې کله درنه پوښتنه وشي چې خاطره دې راته ووایي بیا درنه ټولې ویرې شي یعنې داسې دومره ډېرې وي نو ولا څو هم اوس راته رایادېږي نه داسې کینې ډېرې زیاتې دي زموږ یو جالبه خاطره چې ما ته ډېره یادېږي همکار صاحب زموږ منیجر و نو موږ سکاټلینډ ته لاړو سکاټلینډ ته چې لاړو نو موږ ډېر زیات ستړي وو چې ستړي ورسېدو هلته کې نو سکاټلینډ کې زموږ داسې صاحب افغانان ورونه وو چې هغې همکار صاحب ته زنګ ووهو چې دلته کې راشي زموږ ماشوم دی او د هغې سنت دی موږ هلته مړۍ کړې ده او تاسو ټول به راځئ دعوت یې نو همکار صاحب ویل ټیک ده بیا چې موږ ورسېدو هلکان ډېر ستړي ول چې ستړي ول هغه اوس موږ ته په انتظار دي او زنګونه وایي همکار صاحب زنګونه نه چې کوي خو همکار صاحب یو زنګ جګ کو او موږ ټول تقریبا 6-8 نفر وو چې موږ روان وو باره ډوډۍ ته غرمې ټیم و ډوډۍ ته روان یو په سکاټلینډ کې په سړک باندې ګرځو نو همکار صاحب ته سړي زنګ راووهو چې همکار صاحب چېرته لوبغاړي کوم دي موږ ټول ته په انتظار یو همکار صاحب ورته او بخه ډېر زیات هلکان خو ډېر ستړي دي دا ټول ویده دي او یو هم نشي راپاسېدی سفر یې کړی دا دی هغه دی هغه اوس په ټلیفون باندې لګیا دی او په سړک باندې موږ روان وو دی خو یو برګرو دوکان ولیدو یو دم هغه سره هم غږېږي
او دا مو چې ولا کراځل ته برګرو خو دا خو دا ما د خوټل ښکاری نو د خاندان سره هغه سره په ټلیفون هم لګیږي چې لکان ټول ویدري نشو دتله او دلته کې چې دکان برګرو له هغه سره هغه په ټلیفون یو ته مغه لکان ته راځي لکل ته برګرو خوروا نو خلکو د فاتح راوسی وړو د خاندان عمل داسه کې منیجر صاحب مله غسرم غږیږي بیا هم د سره د دوستانه غپو کنه کله کله همکار صاحب سره خو زموږ ډیر غپ شپو همکار صاحب سره د شو د بشکل مونږ کوو نو د ډیر چې ټیم وکړه په سخت حالاتو کې به مونږ د ډیر زیات خپکیدو خپکیږي نور لو بار خو ډیر خپ د بشکل مونږ ته د نیت به ته له دیږي کې نو چې ال د به مې چورو نو زو سمي بو ته پټ کې ناسو کنه د بوس لګیو مونږ به کو مونږ باسي بال بم نګر مونږ او ګوټ شاټ د پر مونږ کې د سیرو کته د مونږ کې به ما خراته کو به کته څه چل دی نو ډېر زبردست سره همکار صاحب ډېر کده محمدي صاحب ورسته پیغام واستات صحیح ورسته پیغام ټول مینوالو ته چې یو بل سره مینو کوي زموږ ملي لوبډله چې کوم اوس استرالیا ته تللی ورلډ کپ ته دا ټول راځي شي سپورټ کوي ځکه دا زموږ استادو ټیم دی د افغانستان ټیم دی دا چې موږ ته سپورټ نه بار نه څوک نه کوي موږ سره همدغه لوبغاړي دي همدغه بلوب کې نور خبر نه شو راوسته همدغه نه بکارلو او بل خبردار چې د خپل مشارانو د خپل سینیئر او څومره چې د دوی ډیر عزت کوي او کوشش کوي چې د انسان نه تمامه کوي ځکه چې یو شی الله کوي خو د معلومات دی الله ورکول ولا د الله غستو ولا دی هم د الله نه تمامه کوي د انسانانو نه تمامه کوي ځکه چې انسان یې سم نشي کول هر یو شی چې کوي الله کوي نو بس پاسه مې توکل کوي او د الله نه غواړي ان شاء الله ډېر ښه محمدي صاحب زموږ د بندر او مرکه ملمو قسم ډېر مستی د وجود کې شته ډېر مینه محبت پکې شته څومره چې د اوستل شي کم ده او د دې لپاره تاسو هم سره وګورئ د هغه لیک سره سم کې له هدا هوتل هغه د ریاض سي مننه چې مانتیا مو کوله ډېر مننه چې راغلی محمدي صاحب ډېر مننه کور ودان نمازه صاحب ډېر مننه خیر محمدي صاحب